د محمد محقق یو زوی خپل ورور وژلی دی، خو ولې او اصلي قصه څه ده؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان خلکو د اسلامي وحدت ګوند د مشر محمد محقق زوی باقر محقق په خپل کور کې په ډزو وژل شوی دی. د محقق سکرټر سکندري رسنیو ته ویلي محمد باقر محقق د خپل یو بل ورور لخوا چې رواني ستونزه یې لرله وژل شوی دی. سکندري وایي باقر محقق تیره شپه د خپل ورور حسین محقق لخوا د خوب په حالت کې په سر ویشتل شوی دی. سرچینه زیاتوي چې برید کوونکي چې رواني حالت یې ښه نه دی، په ډزو کې یو ساتونکي هم ټپیان کړي دي. ویل کېږي له دې پیښې وروسته برید کوونکی حسین محقق هم په مقابلو ډزو کې په پښه ویشتل شوی دی او روغتون ته لیږدول شوی دی. په ورته مهال کورنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې نن 9:30 بجې د کابل ښار په کارتسي سیمه کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د دوو زامنو حسین محقق او باقر محقق ترمنځ خپلمنځي نښته شوې ده چې پر مهال یې باقر محقق وژل شوی او 15 تنه ساتونکي یې ټپیان شوي دي. یاد وزارت ویلي چې خپل حسین محقق هم ټپي دی او دا مهال ټپیان ټول د ملي امنیت روغتون ته لیږدول شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د پیښې سیمې ته پولیسو عاجله رسیدګي کړې ده او قضیه د تعقیب لاندې ده. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر اخره پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښې شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.